خبر زيلنسکي د درېمې نړیوالې جګړې د پیلېدو خبرداري ورکړی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د سولې خبرې ناکامه شوې نو درېمه نړیواله جګړه به ونښلي وي. هغه زیاته کړې ده چې پوتین سره باید د خبرو په یو جوړښت هوکړه وشي. نوموړي ټینګار کړی دی چې په دې برخه کې روانې خبرې ناکامه شوې نو درېمه نړیواله جګړه به هم پیل شي. زيلنسکي زیاته کړې ده چې روسیه باید ژر تر ژره جګړه ودروي او د خبرو لارې خپلې غوښتنې له دوی سره شریکې کړي. هغه دغه راز یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې روسیه د جګړې له لارې یوازې پر هدیره واکمن وکړي شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.